د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبډل مشر افغان ستوري اصغر افغان څخه نړۍ مننه چې خپله وینا یې راواوروله. اصغر افغان او د هغه ټولو ملګرو ته دې دا لنډۍ ډالۍ وې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولۍ مې تنګه زه به کوم ټولومه. له اصغر افغان څخه یو ځل بیا نړۍ مننه. اوس د ورزشي خبریالانو په استازولۍ فرید الله محمدي ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله وینا راواوروي. محمدي صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قدرمنو ملي اتلانو راشد خان ارمان، اصغر افغان، شاپور زدران، زموږ یار، زموږ د سختو ورځو یار حشمت شهیدي، رحمت شاه، جاوید احمدي، حمزه او همداسې نور د کرکټ بورډ ټولو قدرمنو مشرانو، جار صاحب د ټولو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه سئ، ښه راغلاست. نن زما د ژوند واقعیت که راباندې وایست نن ډېره د افتخار او ډېره لویه ورځ ده. ولې چې ما کله چې د افغان صاحب دغه یو فلم کاته چې دوی به د حضوري چمن په خاورو دوړو کې کرکټ کاوه، اکاډمي لکه څنګه چې افغان صاحب وویل چې اکاډمي خو د رقم نه درلوده، خو زه له دې څخه هم خبر یم چې خلکو به پرې خندل چې دا د انګریزانو لوبه کوي. نن دغه تاریخ پاڼه دوی بدله کړله، د تاریخ پاڼه بدله کړله. نن راشد خان ارمان په نړۍ کې یادېږي. هند ورته وایي چې موږ به تابعیت ورکړو. دا د دوی د هڅو برکت و، دا د دوی د هغو نه ستړي کېدونکو هڅو برکت و چې شپه ورځ یې په ځان باندې یوه کړې وه. په دې کې موږ د پخوانیو لوبغاړو له علاداد نوري څخه راپیل تر نوروز منګل و رئیس احمدزي و دولت احمدزي و ټولو لوبغاړو کارکردګۍ ته احترام کوو، هغه په ویاړ یادو. نن راشد خان د کرکټ په نړیوالو ډګرونو کې د اتلولیو ترڅنګ په افغانستان کې د افغان بچیانو د روزلو لپاره یو ګام پورته کړی. د ویاړ ځای دی. زه له ټولو وزارو څخه غواړم چې د هغه پر ویاړ باندې په خپل ځای ودرېږي او چکچکې ورته ووهي. واقعا راشد خان نړۍ ته وښودله د دې ترڅنګ چې په نړۍ کې د افغانستان نوم روښانه کړی دی، نن یې دلته د افغان بچیانو د روزلو لپاره هم یو لوی ګام پورته کوي چې دا د هېرولو وړ نه دی. افغان صاحب له دې څخه به راتېر شو ځینو نور موضوعاتو ته هم که ستاسو اجازه یې. زه د یو افغان خبریال په صفت باندې چې تر ډېره حده پورې د جامعې په منځ کې پاتې سوي یو، لکه څنګه چې افغان صاحب وویل، زه هم سخت له دوی څخه خفه یم د نړیوال جام د لوبو په اړه باندې یادم. ځکه زموږ لوبډله هغه لوبډله نه وه چې دغسې راوبایلې، یا داسې دي چې موږ دوی ډېر په لوبو په ګټلو باندې اموخته کړي یو چې پرله پسې وبایلولې، د خلکو زړونه مات سول. چې بدبختانه یا خوشبختانه تر نن ورځې پورې هم دغه سوال ماته نه دی ځواب سوی چې ولې لوبې وبایلولې سوې. د پاکستان سره نږدې لوبه، له سریلانکا سره د شل اوریزو لوبو ټارګټ پوره نه سو، همداسې نور. خو تیر په هیر بیا مو وایم تیر په هیر اوس مو ستاسو باندې شاخ دی چې لکه څنګه مو چې افغانان په بریاو باندې امخته کړي و د راتلونکو لپاره همداسې بریاوې راوړي. ماتې سته، زه ماتې منم، په کرکټ کې ماتې سته، ماتې به راځي، بیا به هم ماتېږو، اما ماتې تر ماتو پورې فرق کوي. د راتلونکي لپاره باید دغسې بیا لوبه ونه بایلوو، لوبه به بیا هم بایلوو، خو داسې باید ونه بایلوو. دا مو غږ دی، دا مو په راشد خان باندې غږ دی چې په لومړي قدم کې د ټیم د اتحاد او اتفاق او د یووالي لپاره کار وکړي. که چیرې په یو ټیم کې اتحاد او اتفاق نه وي، هغه ټیم که هر څومره لوی ستوري ولري په هیڅ باندې حساب دی.
ښه مثال یې د افغانستان دی. راشد خان د نړۍ تر ټولو غوره توپ اچوونکی و. نبی ساخیل زموږ تاسو په نړۍ کې درېیمه درجه راونډر راځي. خو یو څه و تر هغې تېرېږم. بله موضوع باندې راځم، پر دې باندې چې اوس زموږ لپاره په راتلونکي کې څه په کار دي. د اتحاد او اتفاق ترڅنګ زموږ لپاره باید یورې دا خپل تیر وګورو چې ستونزه پر څه کې وه. افغان صاحب ستونزه پر څه کې وه تر څو پورې چې خپلې تېرې کارکردګۍ وګورو بیا د هغې څخه پر مخ باندې ولاړ شو. دا مو بیا هم کلکه غوښتنه ده، کلکه غوښتنه مو ده. افغانان ستاسو تر شا ولاړ دي. باور وکړئ تاسو کلک حمایت کوي. باور وکړئ ستاسو تر څنګ کلک ولاړ دي. باور وکړئ چې په کومه ورځ باندې تاسو لوبې بایللې دي. باور وکړئ ډېر داسې کورونه شته چې ډوډۍ نه ده خوړلې. باور وکړئ داسې میندې شته چې ژړلې دي. باور وکړئ چې داسې میندې شته چې تاسو ته په نپلونو باندې ناستې وې. او دا هم را سره ومنئ، دا هم را سره ومنئ چې د لوبو د بایلولو څخه وروسته په چا باندې د زړه حملې هم ورغلې دي. نو دا د خلکو یوازینی کرکټ دی په افغانستان کې. امنیتي ځواکونه لکه څنګه چې تاسو ویل زموږ تاسو د سنګر اتلان دي، موږ تاسو له پردیو یرغلګرو څخه ساتي. خو تاسو زموږ خوشحالونکي یاستئ، تاسو زموږ انرژي یاستئ، تاسو زموږ د زړه قوت یاستئ. یوازینی شی چې په افغانستان کې افغانانو ته په دې جنګ ځپلي، دردېدلي، کړېدلي وضعیت او ماحول کې خوشحالي ورکوي کرکټ دی. ما ته یو چا وویل وایي کله چې د پاکستان څخه مو لوبه وګټله د روژې مبارکه میاشت وه، ډزې وسولې ځینې خلک ویېرېدل. زموږ پر هغه باندې هم دا غږ دی، ځکه زه په دې باندې باوري یم او بیا هم باوري یم چې دا اتلان به بیا راپورته کېږي او بیا به هم لوبې راته ګټي. د ډزو څخه به تېر سو، ډزو دا وطن را خراب کړی دی، ډزې بدبختي را زېږوي، ډزې زموږ تاس تېر تاریخ کرغېړن کړی دی. دلته باید د خوشحالیو په لمانځلو په اتڼونو سره یې ولمانځو. راشد خان مشخص غوښتنې په دې ځای باندې باید اکتفا ونه کوي. یعنی دا اکاډمي صرف په کابل کې جوړولو باندې باید اکتفا ونیسي. د دغې لړۍ باید ولایتونو ته وغځول سي تر څو پورې، ځکه کرکټ صرف په کابل کې نه غواړو. موږ غواړو چې کرکټ مو ملي سي. لکه څنګه چې ملي دی زموږ باید د مزار څخه هم لوبغاړي لار پیدا کړي د افغانستان ملي ټیم ته، زموږ له بامیانو څخه هم لوبغاړي لار پیدا کړي د افغانستان ملي ټیم ته، د غزني څخه او د پنجشیر څخه او د خندار څخه د ټولو لارو څخه باید زموږ تاسو ملي اتلان ولرو. ځکه دا نسل د تغییر په طرف باندې دی. تر تله پورې به زموږ لپاره شاپور نه وي. شاپور به په خپلو ښایسته ویښتانو باندې تر تله پورې دا میدان نه راته ښایسته کوي. د راتلونکي لپاره باید کار وسي او له دې ځای څخه باید بنسټیز ګامونه اوچت سي. دلته د روزونکو په برخه کې یوه غوښتنه همدا ده چې زه ځکه ډېرې خبرې کوم چې د ټولو خبریالانو غوښتنې دي. په روزونکو باندې هم که کار وسي، اکاډمیو کې مسلکي روزونکي راوستل سي او تر څو پورې ښه روزنه ورکړل سي، تر څو پورې موږ په راتلونکي کې په لسهاو حشمت شهیدي و، راشد خان و، رحمت شاه زرمتی و، جاوید احمدي و او حمزه وتق و اصغر افغان ولرو. د دې لپاره کار له دې بنسټ څخه په کار دی. صفای د لرې ځای نه اشاره راته کوي چې وخت خلاص دی. بله په آخر کې بیا هم عذرا وایئ، هر څه رقم چې تاسې حسابوئ، زموږ غوښتنه ده چې یوازې د افغانستان د اتحاد لپاره کار وکړي. سخت دردېدلي یو، سخت کړېدلي یو، سختو ناخوالو سره مخامخ یو. لطفاً بیا د افغانستان هغه وضعیت ته ولاړ سئ لکه څنګه چې تېر مو درلوده. تیر په هیر کوي. باور وکړئ چې تر څو پورې مو تیر په هیر کړي نه وي موږ تاسو پرمختګ نسو کولی. هر څه چې وي د کینې او قدرت باید له زړونو څخه وایستل سي. کینه بیا هم وایم چې کینه باید له زړونو څخه وایستل سي.
یوه غوښتنه مې بله هم له تاسو اتلانو څخه دا ده چې د میډیا برخې همکاران تل دا غوښتنه کوي چې که ستاسو ته لاسرسی لږ څه اسانه شي ستاسو پیدا کول لږ څه تر څو پورې چې موږ وکړی سو ستاسو غږ تر هغه مسؤلو چارواکو که چیرې ستونزې تاسو راوځئ له رسنیو سره خبرې وکړئ په رسنیو باندې غږ وکړئ چې پر دې ځای کې ستونزه موجوده ده د دې د حل لپاره باید زموږ غږ ورسوي په آخر کې د یو سوکاله پرمختللي آزاد و آباد افغانستان په هیله کور محمد ژوندي اوسئ فرید صاحب جوابونه زه ورته ورکوم خو ما اکثره لیدلي دي چې دا خبرې فرید صاحب کومې خبرې کوي دا خبرې ما نور خلکو هم ډېرې اورېدلي زه به تاسو یوه خبره ور وکړم دا خو تاسو بیخي فکر ونه کړئ چې د افغانستان لوبغاړي بې اتفاقه دي موږ چې کله 2 میچ وبېلل دا خبره دا ټول لوبغاړي ناست دي ما دا خبره تاسو زه کلیر کړم ګورئ یوه خبره یاسې د اوبه د پاسه خړېږي دا ځوانان هېڅ کله هم خپله مور نه خرڅوي دا وطن زما مور ده دا یوه خبره ورې واوره چې یو طرف ته مې مور پرته وي راته چې مور دې الله ما وطن سره خیانت که په والله او بالله او په سمت الله چې ما دې مور دې الله کې خو وطن سره په خیانت نه کوم فریده دا ګوره یوه خبره واوره دلته بله خبره مو کوم دا تا کومې خبرې چې وکړې تا لوبغاړي یاد کړ په دې کې اتفاق او اتحاد نه کله چې موږ دوه میچونه وبېلل ما ټول لوبغاړي شمول کپتان صرف لوبغاړي مې راغوښتل او ټول جمع مونځ وکړه په ټولو مې کلمې تېرې کړې مالې تاسو کې چا ته چا ویلي چې تاسو لوبه مه کوئ ټول ویل چې نه نو ما ولې نو دا خبره زه ډېره نه غواړم چې ورته کوم چې ولې د ولې جواب تا ته معلوم دی ما ته معلوم دی په دې به ډېر سره نه غږېږو دا لوبډله د افغانستان دپاره لوبېږي دا نه د احمد دپاره نه د محمود دپاره لوبېږي دا دومره کامیابیانې چې دیم دوی صرف د افغانستان دپاره لوبه کوي په پیله درې میچونو کې خو زه هم نه یم لوبېدلی داسې خبره خو نه ده دا شی پکې راځي موږ بیا هم زه تلی مو اوبه مې وړي دي پوی کړی مې دی کپتان مې کړی ده چې نه چې ګلبدین زموږ کپتان هغه زموږ دښمن نه 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 دا تاسو سوچ او فکر هم ونه کوئ دا خبرې ګور زه ما اوسه پورې چا که میډیا د خبرې کړي دي تر اوسه پورې نه کوم دا شی نه زه بیا به خلک وایي چې ولا ګلمرجان یې نه مني زه به یوه خبره تو کومه چې هیڅ کله موږ خپل ځان ته فکر نه دی کړی موږ ټول مر افغانستان ته فکر کړی کوم کار چې ما سره وشو دا رقم کار په ټوله نړۍ کې چا سره نه دی شوی ما غږ نه دی کړی په دې کې به خیر و زه تاسو دا خبره ځکه کوم دا ځای د دې ځای نه ده خو فرید دا خبرې وکړې نو دې جواب لږ ضرور دی که دا خلک وایي چې ولا څه چل خو ستا هېڅ خبره نشته په ټیم کې ټیم ټول یو ټیم ده ټیم ټول د افغانستان دپاره لوبېږي هغه نه د راشد خان دپاره لوبېږي نه د اصغر خان دپاره نه د نبي ساخر نه د ګلبدین هغه ټول د افغانستان دپاره لوبېږي باقي په کرکټ کې میچ ګټل بیلل دا ستا ورلډ کپ کې څه وړه ټیمونه نه وو زه منم چې ویسټ انډیز موږ 4 ځل مات کړی زه منم سریلانکا موږ مات کړی زه منم چې بنګلادیش موږ بار مات کړی خو نور خو پوهېږي نو هوښیار سړی باید پوه دې نه کمه صحیح ده که نه نو تاسو هېڅ دا تشویش ونه کوئ هېڅ تشویش ونه کوئ چې دا لوبډله به د یو شخص دپاره یا ګروپ بندي دا هېڅ کله هم نشته چې کله هم په ټیم کې ګروپ بندي راغله په هغه ورځ ما د افغانستان نه ما به کرکټ پرېښی ځکه زه هېڅ کله په ګروپ کې لوبه نشم کولی موږ همیش د لوبغاړو چې کله هم کرکټ خراب شوی خو سپین مې مه غږوئ که نه پټ ښیي ما بیا خلک وایي چې اصغر ډېر سپین غږېږي نو زه دې دپاره راوختم چې تاسو دې نه خاطرجم اوسېږئ دا لوبډله صرف او صرف د افغانستان دپاره لوبېږي او انشاءالله تعالی چې کوم روان ورلډ کپ ده ایشیا کپ ده په هغه کې به تاسو ته معلومه شي چې کوم دلته نیمګړتیاوې موږ چې په هغه باندې کارونه وکړو اول ته موږ هغه ټیمونو ته ماتې ورکړو تاسو دې نه خاطرجم اوسېږئ د افغانستان یوه لوبډله ده یو افغانستان دپاره لوبېږي بیا هم تاسو نه ډېره مننه چې موږ خپل دعاګانې کې یادوئ همیش دعاګانې کوئ د اتفاق او اتحاد نو تاسو خلاص وئ که ماشاءالله د افغانستان ټیم غوندې که په د افغانستان ولس کې اتحاد او اتفاق پیدا سو نو د افغانستان به په یو ورځ کې جوړ شي امین الله توفیق